امام ابن جوزی رحمه الله په خپل کتاب کې یو واقعه را نقل کړې ده چې موسی علیه السلام یو ورځ د خپل رب څخه سوال وکړ: الهي ارني جلیسی فی الجنه، یا الله ما ته راوښیه زما ملګری او زما همسایه په جنت کې به له ما سره څوک ملګری وي. الله جل جلاله ورته وفرمایل: اذهب الى بلد کذا، لاړ شه پلانکي ښار ته، تجد رجلا قصابا فهو رفيقك في الجنه. ته به هلته پیدا کړي یو قصاب، نو هغه چې دی ستا ګاونډي دی په جنت کې. موسی علیه السلام لاړ هغه ښار ته. کله چې دکان پیدا کړ، د قصاب دکان ته ورننوت. قصاب باندې چې سترګې ولګېدې د روغبړ څخه وروسته قصاب اول ځل یو ښایسته غوښه راواخیسته او د یو طرف ته کېښوده. بیا به چې کله غوښه خرڅوله نو کوم ځای به چې ښه ورته معلوم شو په سترګه باندې به ورته ډېره خوږه ولګېده، نو هغه غوښه به یې راواخیسته او جدا به یې کېښوده. موسی علیه السلام د قصاب ته کتل ته ورغی چې دا قصاب کوم قسم عمل ترسره کړی چې الله جل جلاله ما ته وایي چې دا ستا ملګری دی په جنت کې، یعنې دا کس جنتي دی، دا کوم عمل ترسره کوي. نو کله چې مازدیګر طرف شو، د قصاب موسی علیه السلام ته وایي چې یا جمیل الوجه هل لك ان تكون في ضیافتي، ای ښایسته مخیه ایا ته ما ته په مېلمستیا باندې سعادت راکوي، یعنې زما مېلمه کېږي؟ موسی علیه السلام ورته وایي چې نعم هو زه ستا مېلمه کېږم، ځکه موسی علیه السلام راغلی چې د دې ټول اعمال وګوري چې کوم داسې عمل دی چې دا یې ترسره کوي چې دا جنتي ده. نو موسی علیه السلام د دې قصاب سره کور ته لاړ. کله چې کور ته ورغی، نو قصاب اول کار دا وکړ چې هماغه غوښه چې جدا جدا بېله کړې وه هغه غوښه یې له ځان سره کور ته راوړې وه، نو دا یې کور کې پخه کړه او دنه یې چې دی شوروا جوړه کړه. نو دا کله چې شوروا پخه شوه، غوښه یې راواخیسته او په دې کې ډوډۍ ماته کړه. بیا یې دا په پچۍ کې یو دوه کسان ول، دا به یې ډوډۍ به یې راخیسته او دې ته پچۍ کې به یې چې دی یو کس ته ورکوله. نو موسی علیه السلام وایي چې زه داسې فکر شوم چې په دې پچۍ کې څوک ناست یا زنبیل چې ورته ویل کېږي، غټه غوندې جالۍ وه. نو په دې وخت کې دروازه وټکېده. قصاب دروازې ته لاړ. کله چې دروازې ته ووته، موسی علیه السلام سر پورته کړ چې دا پچۍ کې وګوري چې څوک دي. چې ویې کتل په دې کې دوه کسان ډېر بوډاګان چې یو سړی و او یوه ښځه وه، او داسې بوډاګان شوي وو، عمر دومره زیات شوی و لکه د مرغۍ څخه چې بڼه کې لرې شي، داسې حال کې و. کله چې موسی علیه السلام دوی ته وکتل، نو موسی علیه السلام چې پې نظر ولګېده، دا دواړه مسکي شول او نور سترګې پټې کړې. خالص د دې قصاب مور چې وه په دې دوه کسانو کې یوې مور او یوې پلار و، نو دې مور یې لږ زره شونډې وخځولې. کله چې قصاب بېرته راغی چې ویې کتل چې مور پلار یې مړه شوي، نو موسی علیه السلام ته یې وویل چې انت موسی رسول الله، ای ته موسی یې د الله جل جلاله رسول یې. نو د موسی علیه السلام لاسونه یې ښکل کړل. موسی علیه السلام ورته وویل چې زه خو موسی علیه السلام یم، خو لکن تا ته چا وویل چې زه پیغمبر یم، زه موسی یم؟ نو د قصاب ورته وویل چې زما مور به همیشه لپاره دعا کوله، مور او پلار دواړو مې، چې تر هغه وخته پورې یا الله موږ ته مرګ مه راوله تر څو پورې چې موږ موسی علیه السلام نه وي لیدلی. نو کله چې دوی وفات شول، نو زه پوه شوم چې تا موسی علیه السلام یې، ځکه الله جل جلاله زما د مور پلار دعا قبوله کړه، نو ستا د لیدلو په ارمان باندې دوی ژوندي پاتې وو. کله چې ته ولیدې دوی وفات شو. موسی علیه السلام ورته وویل چې دا ستا مور پلار ول. نو کله چې د مور وفات کېدله، نو د دا شونډې داسې وخوځېدې. قصاب ورته وویل چې موسی علیه السلام زما مور به همیشه لپاره ما ته دعا کوله، او دا دعا به کول چې اللهم اجعله جلیس موسی فی الجنه، یا الله زما دا زوی د موسی علیه السلام ګاونډي او د موسی علیه السلام د خوا کس وګرځي په جنت کې. نو زما مور په دې وخت کې هم شاید زما لپاره دا دعا کړې وي. نو موسی علیه السلام د قصاب ته ویل چې ابشر بذلک، زه تا ته په دې باندې زیری درکوم چې الله جل جلاله ستا د مور دعا قبوله کړې ده، ځکه الله جل جلاله ما ته وفرمایل چې ته لاړ شه او ستا ملګری په پلانکي ځای کې قصاب دی. نو الله جل جلاله زه رالیږلی یم چې ته زما ملګری په جنت کې. نو الله جل جلاله ستا د مور دعا قبوله کړې ده او ته جنتي یې. نو دوستانو د مور پلار په دعاګانو کې ډیر اثر شته، او مور پلار چې کله هم د
خپل زوی لپاره دعا وکړي الله جل جلاله هغه دعا نه رد کوي ځکه نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې درې داسې دعاګانې دي چې هغه الله جل جلاله قبلې او هغه نه رد کوي هغه کې یو دعوت المظلوم ده د مظلوم دعا او دعوت المسافر د مسافر دعا او دریم و دعوت الوالد على ولده د مور پلار دعاګانې د خپل بچي په حق کې نو هیله مې دا ده چې باید موږ تاسو مور پلار رضا وساتو او مور پلار باید موږ تاسو خفه نه کړو او موږ د ځان لپاره داسې زمينه برابر کړو چې مور پلار زموږ او تاسو لپاره دعاګانې وکړي